سلامونه دوستانو، زما نوم قادر شاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 40 ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 40 ویډیو کې موږ په لایر کې پر لایر ماسک وغږېدلو. دا مو ټول تشریح کړل د اپشنونه یې. نن راځو ویکټور ماسک شروع کوو. دی څه کار کوي دوستانو؟ کله چې داسې دی اپلای کوي دی بیا د شیپونو سره کار کوي. یعنې کله چې هغه دی اپلای سو بیا چې په هر شیپ کې تاسې خپل عکس غواړئ دی درته راولي. څنګه؟ زه راځم دلته ویکټور ماسک ریویل آل دی اپلای کوم. اوس راځم یو شیپ رسموم، البته شیپ نه بلکې پیت. دلته دا ساحه باید تاسې چې شورته انتخاب کړئ، پیت انتخاب کړئ. دا چې شیپ او پیت څه کار کوي دوستانو، دا به تاسې په ټول باکس کې د همدغه کورس ټول باکس منیو کې به تاسې د شیپ او پیت ترمنځ فرق وپېژنئ چې د مخه تدریس شوی دی. نو زه راځم پیت کې به د ساحه چې کوم راولم. مثلا زه ورته وایم چې دا ساحه زما په کار ده. دلته به په ماسک ودرېږو. ګورئ په دې ترتیب باندې په ویکټور ماسک باندې موږ یو د عکس خاصه ساحه چې کړل جلا کړل. اوس کولی شئ په دې کې هم تغیرات راولئ. مثلا دی دلته ایږدئ یا بل ځای ایږدئ، او یا هم غواړئ چې غواړئ د عکس نوره پاته ساحه راسي، راځئ خپله پر عکس باندې کلیک لګوئ. البته دی باید ایسته کړو. ګورئ په دې ترتیب باندې بیرته بیا لینک کو. دلته نور اپشنونه تقریبا هغه رقم دي. های ډال څه کار کوي؟ زه راځم د ایسته کوم. اوس راځم ویکټور ماسک ته. ښه، زه به د ایسته کړم او دلته به بیا ویکټور ماسک کې به های ډال دغه کم دغه زه چې عکس چې ما راخلاص کړی دا ما ته چیش که بیخي پټ که ایسته کړه. دا د هایډ آل کار سو. او بل هم په ویکټور ماسک کې موږ کرنټ پیت لرو. دی خاص د پین ټول د پیت سره کار کوي. نو زه راځم پین ټول ته او بیا به دلته پیت انتخاب کوي. نو راځم ورته وایم چې خاص دا ساحه ما د چیش که را جلا که. راځم لایر ته او بیا دلته کرنټ پیت. تاسې څه وګورئ یوازې هغه ساحه یې د پیت د لارې ما ته جلا کړل. اوس کولی شئ په دې کې هم ایډیټ وکړئ. زه راځم دته عکس انتخابوم، دی په انلینک هم ګورئ په دې کې هم تغیرات راوستلی شئ. مثلا د عکس یو ساحه غواړئ بلې ساحې ته یوسئ یې څنګه کوئ کولی شئ تغیرات پکښې راولئ. او بل هم دلته موږ ویکټور ماسک کې چې لرو ډیلیټ. ما سره دا ماسک چې که ډیلیټ که، کنټرول زید بیرته شاته راځم او یا هم ما ته چې که ډسیبل یې که. د لایر ما ته کوم ویکټور ماسک چې ما کارولی و هغه ما ته ډسیبل که ایسته کړه. او یا هم موږ راځو دلته ویکټور ماسک کې انلینک یې کړه. کم ویکټور ماسک او د اصلي عکس چې انتخاب شوي دي د دوی ترمنځ چې کم لینک دی دا لینک ما ته ایسته که. زه راځم دلته ویکټور ماسک ته او انلینک لیکوم. تاسې څه وګورئ هغه لینک ایسته سو. اوس کولی شئ چې خپل عکس یوې ساحې ته یا بلې ساحې ته یوسئ، او یا هم دلته بیرته دی لینک کوي چې کوي د په دې رقمې یو ځای او بل ځای ته یوسئ. بل هم موږ لرو کنټرول زید. زه بیرته راسم شاته. په دې ځای کې کریټ کلیپینګ ماسک لرو. دی څه کار کوي؟ زه غواړم چې یو خط خپله د عکس شکل واخلي. څنګه؟ مثلا زه دلته لیکم چې ډیزاین قادر شاه حمدي کې. زه راځم د خط دلته ایږدم. نو رابسئ کم د خط لایر چې دی هغه به راکښته کړي ستاسې تر عکس. کله چې هغه راکښته سو تر هغه راوروسته به نو بیا راسئ پر د عکس پر لایر به ودرېږئ او بیا به راسئ لایر ته کریټ کلیپینګ ماسک. تاسې اوس وګورئ کم عکس چې شاته پروت و هغه یې په خط کې راوستی. ګورئ کولی شئ چې پوزیشن یې چیش کړئ ورته چینج کړئ، او یا هم مثلا په دې ترتیب سره. اوس راځئ دلته به زه یو رنګ ورکړم تر څو تر ټولو ښه معلوم سي. تاسې څه وګورئ یعنې کوم عکس چې شاته پروت و هغه یې په خط کې ډیزاین کې په خط کې راوستی. کې یو عکس یا یو ډیزاین داخل کړئ. د دې دپاره یو بله طریقه هم شته. راسئ دغه د لایر ټیکسټ چې کوم دی دا راکښته کړئ.
تر هغه راوروسته په کیبورډ کې الټ ونیسئ، دغه عکس انتخاب کړئ بیا الټ ونیسئ. اوس تاسې اوس وګورئ دلته د یو علامه راوړي، یعنې دی وایي درته چې تاسې غواړئ دا عکس په دغه خط کې داخل سي، کریټینګ کلیپینګ ماسک جوړ کړي. نو راځئ فقط کلیک لګوئ، وګورئ اتومات به هغه ستاسې عکس په خط کې داخل سي. کنټرول زید بیرته شاته راځم. دا هم یو بله طریقه سول. او یا هم دوستانو یو بل شارټکټ موږ لرو په کیبورډ کې، کنټرول الټ جی تاسې کلیک کړئ نو اتومات به هغه عکس او خط چې شي سره کریټ کلیپینګ ماسک به سي. کنټرول الټ جی زه کلیک کوم، تاسې اوس وګورئ دې دواړه انتخابوم جی. کنټرول الټ جی تاسې اوس وګورئ اتومات به ستاسې عکس په خط کې داخل سي. نو د کنټرول الټ جی د لارې هم کولی شو چې کریټینګ کلیپینګ ماسک جوړ کړو. او دلته یو بله طریقه هم شته دوستانو، هغه داسې چې راځو کنټرول نیسو پر ټکسټ باندې کلیک لګوو، تاسې اوس وګورئ ټکسټ یا خط موږ سره ټول انتخاب سو. تر هغه راوروسته په دې ځای کې راځم پر عکس درېږم او دلته یو ماسک اخلم، تاسې اوس وګورئ اتومات به هغه عکس په خط کې چې شي داخل سي. اوس زه راځم دلته یو لایر جوړوم او هغه لایر راوړم لاندې، تر هغه راوروسته راځم دلته دی کلیک کوم او راځم د خط ته. تاسې اوس وګورئ که چیرې تاسې خط ایسته هم کړئ تاسې کولی شئ چې خپل پاته خط ووینئ. که دی کلیک کړئ اتومات د ده څخه نوی خط جوړیږي. په دې کې تاسې تغیرات نسئ راوستلی او نه یې پوزیشن تغیرولی شئ. فقط دا د دې دا فرق و چې تاسې هلته تغیرات راوستلی شئ خو دلته کوم تغییر شی نسئ راوستلی. نو ستاسو له توجه نړۍ مننه. په بله ویډیو کې به په لایر کې سمارټ آبجیکټس او مخته به ځو او نور مخته اپشنونه به وایو. د الله په امان.